د خپل ځان د خپل نفس د اصلاح لپاره 4 اصوله جوړ کړه. دا پر یو ورقه پر یو پرچې ولیکه، د مخ په جیب کې کښېږده. اول مشارطه، د خپل ځان سره دا شرط ولګوه چې کله به هم ګناه نه کوم. دویم مراقبه، دا سوچ فکر کول چې آیا ګناه خو به مې نن نه وي کړی. دریم محاسبه، د خپل ځان سره حساب وکړه چې څونه مې ګناوې کړي دي او څومره مې نیکي. څلورم مواخذه، که نفس په کوم ورځ کې نافرماني کړې وي هغه ته سزا ورکول، او سزا دا ده چې پر هغه د عبادت بوج واچوه. دونې نفلونه به کوم نن یا به 1000-2000 صدقه کوم، نو بالکل به بیا ته د ګناهو څخه محفوظه یې. ځکه امام غزالی رحمه الله فرمای چې هر سار د خپل نفس سره دا شرط وکه چې نن به په ټوله ورځ کې زه هیڅ ګناه نه کوم. ټوله ورځ پر ځان نگراني وکه چې ګناه درنه ونسي. ماښام د بېدېدو څخه مخکې یوازې له ځانه څخه د ټولې ورځې جایزه واخه چې کوم ښه سوي دي او کوم بد. که کومه غلطي سوي وي پر هغه د شرمندګۍ سره استغفار وغواړه، او که دې ښه کړي وي پر هغه د الله تعالی ډېر شکر ادا کړه. نو دغه څو ټکي د ځان سره ولیکئ او د ځان سره کښېږدئ، انشاءالله تعالی ژوند به مې د خوند نه ډک وي. والسلام.